ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو. سلامونه په دې هیله چې ټول رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول نهمه برخه وړاندې کړم په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. ګرانو یوه یادونه باید وکړم، هغه دا چې له نن وروسته ناول هره شپه نه نشریږي. یوه شپه به نشریږي او یوه شپه نه. زما د لږو مصروفیاتو له امله او د ځینو ملګرو په غوښتنه چې ویل یې موږ نشو کولی په درست ډول ناول واورو ځکه چې مصروفیات یې زیات و. ما هم ستاسې غوښتنو ته احترام وکړ او له نن وروسته به یوه شپه ناول نشریږي او یوه شپه نه. په تیره برخه کې مو واورېدل چې سولې او شمشاد په پوهنتون کې نوملیکنه وکړه. تګ او راتګ پوهنتون ته پیل شو. د پوهنتون لومړۍ ورځې وې. هغوی دواړه نابلده وه. د دوهم او دریم ټولګیو پوهنپالانو به پوهنتون ته په کانکور کې په تازه رابریالۍ شوو نجونو او هلکانو مسخرې کولې. ځینو به ویل هلکانو غټ غټ مه کیږئ، لامونوم په پنسل د پوهنتون په حاضرۍ کې لیکل شوی دی. ځینو نورو به ویل تاسې ټول د تورو کارغانو په څیر یاست، هر څه درته بل ډول ښکاریږي. یو نیم استاد به هم ورته له ټوکو یادونه کوله چې درسونه وایي که نه نو په ازموینه کې به ډراپ شئ. ورو ورو د پوهنتون له چاپیریال سره هم بلدېدل او هم له هغه حالته وتل چې په دیدن به یې کله ونو او کله هم ټولګیوالو پابندي لګوله. شمشاد د خپل ټولګي استازی هم شو ځکه تر نورو چالاک و. کله کله به یې له سولې سره د خپل راتلونکي ژوند په اړه خبرې او اندېښنې یو له بل سره شریکولې. د پوهنتون 20 سلنه ازموینې تېرې شوې. سولې او شمشاد دواړو ښې نمرې واخیستې او خوښ تر بل هر وخت ښکارېدل. بله ورځ چې د اوړي سوځنده ګرمۍ له هر ډنګر وجود هم خولې ویستې. له کاڼو او بوټو د ډېرې تودوخې له امله تپونه پورته کېدل. سولې او شمشاد د پوهنتون په انګړ کې سره کیسې پیل کړې وې. سولې میده میده قدم واهه او شمشاد ته یې په ځیر ځیر کتل. شمشاد هم خپلې 2 سترګې د سولې لیدو ته څلور کړې وې او ویل سولې ته ډېره تکړه یې. په 20 سلنه ازموینه کې دې زما د تمې خلاف ډېرې نمرې وړې دي. زه ستا په پرمختګ ډېر خوشحاله کېږم. بیا سولې ته موسکی شو. په خندا یې وویل ای سولې پوهېږې هغه بله ورځ چې کله د ادب تاریخ نمرې اعلان شوې ما ته زما او ستا ټولګیوال مرجان ویل چې دا سوله درسره رقابت لري، غواړي اول نمره شي، ته ډېر کوښښ کوه. زړه کې د مرجان د خبرو په اورېدو ډېر خوشحاله شوم، دومره لکه په لاترۍ کې چې راته 1,00,000 افغانۍ راوتې وي. خو هڅه مې وکړه چې ځان هغه ته غوسه وښایم. تندی مې تریو کړ. ورته مې وویل سوله تکړه انجلۍ ده، درس وایي، زه هم هڅه کوم له خیره چې اول نمره شم. هغه هم اول نمره کېدو ته تمه لري.
بخت به ازمایو وبه ګورو چې د چا د بخت بیړۍ به مې راشي. سولې تندی تریو کړ او ویې ویل شمشاده تا څه ټوکې پیل کړي دي؟ نور لکه چې ټولګي کې څوک نه و چې مرجان زما په اړه تا ته غږېده چې د سولې نمرې زیاتې دي، ډېرې نمرې وړې هسې او داسې. هغه سولې ته وکتل او ویې ویل تا نو څه فکر کړی دی چې نور څوک ستا په اړه سوچ نه کوي؟ سولې کټ کټ وخندل. شمشاد تندی ته یې وکتل چې خولې پرې را روانې دي او ورته یې وویل هلکه غم مه کوه، یا ته اول نمره او یا زه. خیر دی، مهمه دا ده چې یو د بل په دیدن سترګې رڼې کړو. بیا یې شمشاد ته وویل څنګه بد وختونه مو شاته پرېښودل؟ ای یادېږي دې؟ په اونیو به مو یو بل سره نه لیدل، زما به ته ډېر یادېدې او ستا به زه. هی شمشاد په پوهنتون کې یوه خوا او بل خوا وکتل. د سولې په څېره یې خپلې سترګې ورخښې کړې او ویې ویل سولې تا نو اوس ګیلې او کیسې پیل کړي دي، غلی شه، اوس مو هغه وختونه شاته پرېښودل. د تېر وخت په اړه فکر کول د وخت ضایع کول دي. د راتلونکي په اړه فکر وکړه چې زما او ستا اړیکه به تر کومه وي. که مو له اړیکې څوک خبر شي څه به وشي، او تر څو به داسې په ویرې یو د بل دیدن کوو. سولې وویل شمشاده هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه. لکه څنګه چې اوس سره یو ځای د پوهنتون په انګړ کې دغه دی څنګ په څنګ سره ولاړ یو، همداسې به یو ځای هم شو. دې وخت کې د سولې ملګرې ښکلا چې اقتصاد پوهنځي ته بریالۍ شوې وه له لرې یې شمشاد او سولې ته وکتل. د دوی خواته را روانه شوه، دواړه سره یې ستړي مشي وکړه. موسکی شوه او ویې ویل پوهنتون کې د ښوونځي په څېر خلک په خبرو پسې نه ګرځي. بیا یې شمشاد ته وویل هلکه ته نو اوس د بوسو لاندې اوبه مه تېروه. زه پوهېږم چې سوله په تا او ته په سولې ښه پوره مین یې. اړتیا نشته چې سپیناوی وکړې، خدای مو سره همداسې خوښ لره. بیا یې وخندل او ویې ویل څنګه غلي دواړه ودرېدئ؟ سوچ کوئ چې زه ولې پوه شوم چې تاسو دواړه سره څه اړیکه لرئ. د سولې له غاړې لاسونه تاو کړل. د شمشاد فکر چې بلې خواته شو، سوله یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ای خفه نه شې، زه خو هر وخت رښتیا وایم. شمشاد ښکلا ته وکتل، په خلاص وچلې ورته وویل سوله ستا له لاسه هېڅ ورځ نه لري، ناحقه یې ځوروي. ښکلا وویل سوله ستا ټولګیواله، زما ملګرې د فتح خان اکا لور. او بیا یې په خندا وویل چې د ملالۍ ادې کشره انګور ده. سوله له غوسې تور او شنه واوښته. شیبه په شیبه یې غوسه زیاتېده. ښکلا ته یې بدې کتلې او وویل ای ښکلا ته لکه ماته ژرنده غړومبېږي، خبرې دې نه دي معلومې، مسکه کېږي او خبرې کوي. تا ته د خدای خبره په خوله کې نه درکوي. هغې بیا خوله خلاصه کړه چې خبرې وکړي،
خو سولې خبرې ور پرې کړې او ویل غلی شه، د راډیو په څېر یې خبرې دې نه خلاصېږي. یوه خبره چې خلاصه کړې بله دې تیاره په خوله کې جوړه کړې وي، هغه پیل کړې. شمشاد سولې او ښکلا ته وکتل، موسکی شو، په خپل مخې لاس تېر کړ، له کیڼ اړخه یې لاسي دستمال راوویسته او خپل خولې شوی مخ یې پرې وچ کړ. شمشاد باندې یو څه تودوخې خولې روانې کړې وې او د ښکلا خبرو داسې تر اغېز لاندې راووست چې بیخي یې په خولو کې لوند کړ. مخ یې وچ کړ، سولې او ښکلا ته یې وکتل او ویل سولې ښکلا ستا ملګرې ده، زه یې په عادت بلد شوی یم او ته یې په خوی نه یې بلده. ښه خو پوهېږې چې هغه ستا له ځورولو خوند اخلي، خو ته د دې په خبرو جدي کېږې. بیا یې سولې ته ور زیاته کړه، ګډه وډه مه غږېږه، زه مې ملګرې نختر سره لږ کار لرم، د ژورنالیزم پوهنځي خواته ځم، که ما ته اجازه راکړئ. سولې هېڅ ونه ویل، خو ښکلا مسکی شوه، په لوړ غږ یې کټ کټ وخندل او ویل شمشاده، زه دې په جنجال واړولم او ته اوس غواړې چې ما له سولې سره په جنجال کې پرېږدې او لاړ شي. بیا غلی شوه او ویل ای ټوکې مې وکړې، ورځه شمشاده، سوله که علمشیر ده، زه ترې یو سبق تېره یم، له دې سره په هره خبره رسېږم، ورسره جوړه راځم، ته خفه نه شي. شمشاد سولې ته وکتل، په سترګو کې ورسره مخه وکړه او روان شو. څو قدمه شمشاد واخیستل، تلیفون یې وتړنګېد، ولیدل چې د نامعلومه شمېرې زنګ ورته را روان دی. ژر یې تلیفون اوکی کړ، په ډېر درناوي سره یې ورو بل کړل. ورور یې بریالي ورته وویل شمشاده ستړی مه شې، زه یم بریالی. دواړو ستړي مشي سره وکړه. له شمشاد یې د کورنۍ د ټولو غړو پوښتنه وکړه چې څنګه دي. هغه ورته وویل لالا هېڅ اندېښنه ونه کړې، له ملالۍ دې نیولې تر ما پورې ټول روغ رمټ یو. بیا یې په خندا بریالي ته ویل چې لږ تا پسې خفه شوي یو، نور ښه یو. بریالي وویل شکر دی چې ټول روغ رمټ یاست، ما مو په دعاګانو کې له یاده ونه باسئ. بیا یې شمشاد ته وویل ته اوس چېرته یې؟ هغه ځواب ورکړ چې پوهنتون کې یم. بریالي په خندا وویل آفرین شمشاده، درسونو ته دې حاضرېږه چې په پوهنتون کې غیر حاضري ونه کړې او باید په پوهنتون کې هم د ښوونځي په څېر اول نمره شي. بیا یې بریالي ته په خوشحالۍ وویل لالا په 20 سلنه ازموینه کې په ټول ټولګي کې مې ډېرې نمرې وړې دي او تر ما وروسته بیا د فتح خان اکا لور سولې ډېرې نمرې وړې دي، هغه هم زموږ ټولګیواله ده. بریالی یوه شېبه چوپ شو، بیا یې شمشاد ته وویل هلکه سوله هم لکه چې تکړه ده، ګوره چې درنه مخکې نه شي، بیا به هر چېرته وایي چې له شمشاده په پوهنتون کې مخکې یم. بریال په خندا شمشاد ته وویل شمشاده ته ځان اول نمره کړه، له خیره د نومیالي واده تیاروو، بیا زما په پام کې ده چې تا ته لوستې کوژدنه وکړم، پیدا یې ته کړه ریبارۍ یې په ما او ملالۍ ادي. شمشاد غلی شو او ویل لالا ته چې کابل ته تللی بیخي ټوکې شوی یې،
جالبې خبرې کوي زه پرونی ماشوم یم له خولې مې د شیدو بوی ځي زه او کوژده لرې خبره ده غوښتل یې نورې خبرې هم وکړي خو بریالي ورته وویل شمشاده مرکزي بغلان انصاف صرافۍ ته مې 22,000 افغانۍ درلېږلي دي د حوالې شمېره یې 12 ته ورشه ترلاسه یې کړه بیا یې شمشاد ته وویل زموږ تعلیمي دوره هم خلاصه شوه نیم ساعت وروسته له خیره موږ هلمند ولایت ته لیږي دنده مو هلته شوه زه په میوند کلوردو کې تعین یم لیوا او کنډک کې لا ماته هم نه دی معلوم شمشاد په بیړه ورته وویل لالا په ځان د ډېر پام کوه جګړې زیاتې دي هر چېرته چې دې دنده شوه جګړې ته به نه ځې بریالي وویل سمه ده شمشاده زه نو تلیفون پرې کوم ملګري مې غږ کوي چې راځه د تلو چمتووالی نیسو تا په خدای سپارم ټولو ته سلامونه کوه ملالیه دې زما لخوا په تندي ښکل کړه شمشاد کور ته ورسېد او بریالی له کابله په الوتکه کې د هلمند شواربیک سیمې ته چې هلته میوند قلوردو ولېږل شو شمشاد د بریالي سلامونه ملالۍ او د کور ټولو غړو ته ورسول ملالۍ دې لومړی په تندي ښکل او بیا یې د بریالي لخوا رالېږل شوې پیسې ورته وسپارلې ملالۍ خپل مخ د قبلې په لور واړوه لاسونه یې لپه کړل بریالي ته یې دعاګانې پیل کړې دومره ډېرې دعاګانې ورته وکړې چې نور یې لاسونه شخ شول تر دعا وروسته یې 1500 افغانۍ شمشاد ته ورکړې او ورته یې وویل چې غوښه دې راوړي صوبېګا ته د مړو په ارواح یو 2 کاسې ډوډۍ خیرات کړي بله ورځ شمشاد یوازې د بغلان د سیند په غاړه روان و له ځانه سره یې سوچونه کول چې مینه او مینتوب به یې څه شي د شمشاد له سولې سره ډېر لیوالتیا او ورسره په خوا کې خپله بېوسي او لاچاري د اسمان په سترګو کې اوښکې وچولې په همدې سوچونو کې تر پوهنتونه ورسېده سولې ورته رډ وکتل او ویل شمشاده یوه پوښتنه درنه وکړم هغه سر وخوځاوه سولې ته یې د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ هغه چې سولې ته د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ سوله نوره هم حیرانه شوه چې دی ولې خبرې نه کوي بیا یې وویل شمشاده یوه پوښتنه درنه وکړم هغه وویل هو 100 پوښتنې خو وکړه سولې ویل ولې نن داسې حیران او زنګېدلی تر پوهنتونه راغلی کومه خبره شوې ده شمشاد چې د سولې د مینې په جال کې د یو ګیر شوي کب په څېر ورو وویل نه سولې نن مې له کلي تر پوهنتونه په دې فکرونه وکړل چې پاتې ژوند او مینه به مو څه شي بیا یې وویل زمانه بدله شوې ده په دې بدل وخت کې مینه او مینتوب ډېر ستونزمن کار دی فولادي عزم د غره په څېر زغم او ډېره حوصله غواړي سولې په کړاس وخندل او ویل شمشاده زمانه نه ده بدل شوې زمانه هماغه ده هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی ورځ هماغه ده کال هماغه 4 فصله دی شپه هماغه د لمر پر خپل وخت راخیږي او پر خپل وخت لویږي زه هماغه پخوانی سوله یم او ته هم هماغه کلیوال شمشاد
اصلا خبره په دې کې ده چې د پوهې د نشتون له امله مو خپل دودونه پرېښي دي. ځینې ځایونو کې د نورو تقلید کوو او په ځینو نورو وختونو کې بیا هغه سم کارونه هم نه کوو چې ګټه مو پکې نه وي. شمشاد وویل هو همداسې ده. بیا یې د زړه په زور وخندل. د سولې سترګو ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویل دا به مو قسمت وي چې په داسې ټولنه کې پیدا او مین کړي وو چې پلرونه خپلې لورګانې د جنس په ډول د ولور په نامه خرڅوي. ودونه خپلو لوڼو او زامنو ته د هغوی په خوښه نه بلکې د ځان په خوښه کوي. سولې اوف کړل او ویل شمشاده ته مې نو اوس په ټپونو باندې مالګې شیندې. دا خو زموږ د ټولنې هغه ترخه واقعیتونه دي چې ډېرې نجونې او زیات شمېر هلکان یې د ویلو جرأت نه لري. نو څه وکړو؟ ژوند مو په داسې نالوستې ټولنه کې دی که پلار ته هلک او یا نجلۍ ووایي چې په خپله خوښه واده کوم د بې ادبه او سپین سترګې نوم ورپورې کوي. شمشاد غلی شو، هېڅ یې ونه ویل. سولې خپلو سترګو ته ټیکری وړاندې کړ. سترګې وسولولې. بیا یې شمشاد مخ ته وکتل. هغه حیران ولاړ و او د سولې د خبرو په اړه یې سوچ کاوه. سولې د خپل لاس بنګړي وشړنګول. شور یې پرې جوړ کړ او ویل غم مه کوه شمشاده، دا بد رواجونه به زه او ته ماتوو. مور او پلار ته درناوی لرم خو واده په خپله خوښه خپل ځان ته کوم. شمشاد کټ کټ وخندل او بیا یې سولې ته وویل وبه دې وینم چې څه کوې، اوس خو ډېره غټه غټه غږېږي. هغه مسکی شو. په خندا یې شمشاد ته په ځواب کې وویل وبه مې وینې چې زه څه کوم، که مې در سره ژمنه پوره نه کړه نو سوله به نه یم. بیا یې شمشاد ته وویل زه درنه ځم، ملګرې مې شغله راته په ټولګي کې په تمه ده. ستا ښه وخت. 4 ورځې وروسته بیا شمشاد او سوله د پوهنتون په انګړ کې سره مخ شول. دواړو سره ستړي مشي وکړه. شمشاد سولې ته وکتل. مخکې تر دې چې نورې خبرې وکړي دا ټپه یې ورته وویله دا ستا بهیر او که په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه. سولې مخ بلې خوا ته واړوه او ویل شمشاده ته لکه چې زما په مینه شک لرې او یا د مینې له تعریفه نه یې خبر. هغه په کړاس خندا سولې ته وویل زه د مینې ماسټر یم، د مینې ټول تعریفونه مې زده کړي دي. کاش به دې او بیان د مینې او محبت په څیر اسانه وی چې له پرته له زیاره مې زده کړی وی. بیا یې وویل مینه هغه صداقت ته ویل کېږي چې مینهوال د یو چا انځور ته په ژوندۍ بڼه په خپل زړه او سترګو کې ځای ورکړي لکه زه او ته. هغې وخندل او ویل نه داسې نه ده. مینه هغه حس دی چې له یو چا سره شدیده علاقه ولري او یا مینه د زړه د تل یو آواز دی چې د یو چا په لیدلو سره له زړه څخه راپورته کیږي لکه زما له زړه چې ستا په لیدو راپورته شوی او هر وخت رانه تا غواړي. شمشاد وخندل او ویل ګوره سولې هسې نه چې مینه دې مجازي وي
هغې سر وخوځه ورډ ردې شمشاد ته وکتل او بیا یې پوښتنه وکړه چې مجازي مینه څه ته وایي. شمشاد د پوهنتون په انګړ کې یوه او بله خوا وکتل او بیا یې وویل مجازي مینه هغې مینې ته وایي چې پای ته رسېدونکې ده او دا مینه له ځانه سره هر ډول درد، سختي او ناخوالې لري. خو د داسې مینې پای ډیری وخت بې پایلې او یا هم خواشینی وي. خو الله دې زما او ستا مینه داسې نه کوي. یوه شېبه دواړه غلي ودرېدل، بیا سولې وویل اورېدلي مې دي چې ژوند د یو ګل په ډول دی او مینه د هغه ګل اصل دی. خو شمشاد بیرته په ځواب کې وویل ما بیا اورېدلي چې مینه د ژوند تر ټولو لویه توانایي ده، چې دا به رښتیا وي او که نه. هغې سر وخوځاوه چې هو دا خبره رښتیا ده. شمشاد بیا سولې ته وویل ای زه له خیره د پل خمري ښار کې ځان ته کوټه نیسم، دلته درسونه وایم، هلته کور کې سم درس نشم ویلی. له هغې یې پوښتنه وکړه چې ستا څه خوښه ده. سولې ورته وویل بیخي ښه ده، درسونه دې ووایه چې له خیره اول نمره شي. شمشاد په ښار کې ځان ته کوټه ونیوله. 14 ورځې په دې کوټه کې تېرې کړې. د اوړي په دې تاوده موسم کې د پلو خمري ګرمۍ نوکانې کولې. له پخو مارکیټونو به تاوده تپونه پورته کېدل، خو دوی پکې د مجبوریت ورځې بیګا و شپې سبا کولې. بله ورځ کلي ته لاړ. لومړی ځل و چې شمشاد د 14 ورځې له کلي لرې تېرې کړې وې. دا ځل یې یوازې خپل کور، کورنۍ او کلی یادېده او له سولې زړه ټول و، ځکه هغه یې هره ورځ په پوهنتون کې لیده. د جمعې شپه یې کور کې له ټولو سره تېره کړه. تر غرمې کور کې له ورېرو، نومیالۍ او ملالۍ مور سره کیسې وکړې. غرمه مهال مخکې له ډوډۍ خوړلو له کوره بیرون ووت. دا وخت نو د لمر سترګه د اسمان منځ ته راغلې وه. سیوري پر ځای ولاړو. ګرمي وه، داسې ګرمي چې د پوستکي لاندې هډوکي سوځول. ډېرې ګرمۍ په بدنونو خولې راماتولې. د دوی کلی هم غره ته نږدې و. د نورو سیمو په پرتله په دې سیمه کې د تودوخې کچه یو څه زیاته وه. شمشاد ورو ورو له ځانه سره شعرونه دکلمه کول او د کلي د کوڅ سر په لور روان شو. کلي کې له شولو تاوده تاوده تپونه پورته کېدل. یو بزګر د خپلو کروندو په پولو د دنیا له غمونو بې پروا ګرځېده. ځینو عمر خوړلو بیا سندرې زمزمه کولې او په خپل پاخه سن یې شوخ مزاجه سندرې ویلې چې د نوو ځوانانو پاملرنه یې د ځان په لورې راړوله. هغه د غټې ونې سیوري ته کېناست. د ونې تر څنګ سیوري ته د روانو اوبو له ویالې څخه یې څو لپې یخې اوبه مخ ته واچولې. بیا یې په مخکینۍ لمن باندې مخ وچ کړ. ورځ یې په کیسو تېره کړه، هېڅ کار یې هم ونه کړ. خوشي په خوشي ستړی ستومانه ښکارېده. ونې ته یې پورته وکتل. سوچي شو. د ځانه سره یې وویل دا ونه څومره ډېرې پاڼې لري، هره پاڼه یې څومره ښکلې ده. دا وخت یې سوله ور په زړه شوه. د شونډو په څوکه یې دا ټپه تېره کړه. لکه د توت د ونې پاڼې دومره ګیلې مې سولې زړه کې درته دینه.
یو پلو د سولې یاد او بل پلو شنو فصلونو، خوږو توتانو یخو اوبو د زاڼو په څېر د کلیوالو بزګرو کتارونو بیا شمشاد ته یو بل زړه راښکونکی احساس ورکاوه. یو ساعت یې تر همدې ونې لاندې تیر کړ، بیا بیرته د کلي په لور روان شو. دیوالونو ته یې وکتل چې ګولۍ پرې لګېدلې وې او سوري وه. د ځینو ونو ډډونه هم بوخ فکر به دې کاوه چې په دې سیمه کې د مرمیو باران شوی. هغه له ځانه سره وویل: اخ بدمرغې جګړې، زموږ ښایسته کلی دې څومره بدرنګ کړی دی. د کلي زړه راښکونکې څېره مو اوس ویرونکې ده. پیاده په همدې سوچونو د هدیرې په لورې وخوځېده. د زریالي او توریالي قبرونو ته ورسېده. د اوښکو په بدرګۍ ځواني مرګو ورونو ته ښې ډېرې دعاګانې وکړې. بیا یې د ټولو هدیرو مړو ته د دعا لپاره لاسونه لپه کړل او ویې ویل: اسمانه لاس راکړه درخېږم، په ځمکه ځای د ورونو غم نه راکوینه. لږې نورې اوښکې هم تویې کړې. بیا له هدیرې د کلي په لور روان شو. مازدیګر شمشاد دا وخت د زریالي او توریالي غم ژړاوه، خو خبر لا نه و چې په همدې مازدیګر به د بریالي ورور غم هم وژړوي. تلیفون یې وشرنګېده. ویې کتل چې نابلده شمېرې ورسره اړیکه ټینګه کړې. تلیفون یې اوکې کړ. د یو پاخه سن والا کس خبرې پیل کړې او ویې ویل: ته شمشاد یې؟ ده ورته وویل: هو شمشاد یم، تاسې څوک یاست؟ هغه ورته وویل: زه تورن جنرال یم، د میوند قلوردو د 3مې لوا د 4م کنډک د 2هم ټولي قومندان. له هلمند ولایته مې درته زنګ وهلی. شمشاد ژر ترې پوښتنه وکړه: صاحبه ووایه څه خبره ده؟ د تورن غږ لړزېده. ورو یې وویل: هغه داسې ده چې شمشاد یې خبرې ورپرې کړې او ویې ویل: څنګه چل دی؟ هله ژر راته ووایه قومندان صاحب. تورن بیا زړه غټ کړ، خو نه یې شو کولی چې شمشاد ته ووایي چې ورور یې په یو ماین چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی. بیا یې وویل: هلکه مه وارخطا کېږه، وطن په موږ او تاسو حق لري. ډېرو ځوانانو سر په وطن کېښود او لړۍ روانه ده. شمشاد بیا په بیړه ورته وویل: قومندان صاحب خبرې یوه او بله خوا مه، بیا یې راته اصلي خبره وکړه. د تورن چې اوښکې له سترګو روانې وې، په ژړغوني غږ یې شمشاد ته وویل: موږ غوښتل چې له روزنیزه مرکزه فارغه شوي سرتېري د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ جهانزیب کمپ ته ورسوو، خو له بده بخته چې د بریالي دوی په هموی ټانک ماین چاودنه وکړه او د ده په ګډون 5 سرتېري مو له لاسه ورکړل. شمشاد چیغې کړې او ویې ویل: بریالی لالا مې مړ شوی؟ تورن په ژړا ورته وویل: هو شمشاده، هغه نور زموږ په منځ کې نشته. د ناول هوم چینل ګرانو اوریدونکو، دا و د اور او مینه ناول 9مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک
او مهربان رب سپارم.